بله خبره دا د عزیزانو زموږ په علاقه کې د غورځېدو العیاذ بالله نعوذ بالله استغفر الله مسلمان دی الله وساتي دې سخت خلاف یم العیاذ بالله الله دې ازمایښت امتحان را باندې کوي د الکان چې کوم دی الکان دا ظلم کوي ناجایز نیټ ټلیفون موبایل په ذریعہ باندې انجونې وغواړي انجلۍ ته لالچ ورکړي زه داسې بې واده یم زما داسې ژوند دی داسې تصویر د یوه ځوان ښکاره کړي پر هغه فیسبوک پر چیش باندې یو ځوان تصویر درولی زه دا یم دا ښځه خو نو واره بعدې پخواني زموږ سپین سرې وایي عقل یې په پوندې کې د زمور ته زمور په پوندې کې لاوله کسته دی شنې خرې دي دی خدای د عقل خلاصې کړي دي نو بیا چیش وکړي بیا واده ورسره وکړي واده چې ورسره وکړي هغه چې واده راوړي چې ویې ګورې د خو جناټ ټاون ښولی شهباز ټاون ښولی هغه د جهان هغه ځای لره ویسي بیا هغه ښځو ته وایي سړی که وای بس نو دا اوس څه چم کېږي اوس یعنې که زه درته ووایم دا خپل ژوند په دا اوس هفته کې هم پخوا به موږ نکاح تړله نکاح خلک به ډېر ټوله سره ناست وو نو بیا به موږ نکاح وتړله یو هلک راغلی ما ته ویل مولوي صاحب ما داسې کوزده وه که دوې میاشتې مخکې ښه نو بیا ولا بل ورځ مې ښځه د یو چا سره په موټر کې ولیدم بیا ورښځې سره مې ټلیفون وکړ مال خیر هڅه کوي ول خپل کار کوه تورې زه وایم نه زه که څه اوس واده کوم ته ما ته وایه ما له رالی ژړل دي مولوي صاحب په ما دی پسند داسې شي دونه پریشانه زم په کواریان زه وه خدایه دا به څه کوو بیا مې د هغه کور ښه پښتانه هغه راوغوښتل د یم کښېنولو هلک ته ما څنګه خلاص یې پر دې طلاق هلک ته مې وویل مولوي ژاړي سترګه داسې وچمبېږي په ما څه فساد مولوي صاحب زه نه سم ویلی زما پر ځای ته وکیل سه پخوا موږ نکاحوې دی په دربي باندې کولې اوس طلاقونه دی په موبایل چې زموږ لوڼې یا زموږ خویندې یا زموږ نجونې نکاحوې کوي دوکه مه کوه چل مه کوه په موبایل خلک مه خطا باسه کې خطا باسه دا چې ته بیا وګوره کې خطا باسه دا نه خدا نه خواسته چې دې ځوان غلط چنده نه غلط چنده نه و کړی ورغلی و کور یې کتلی و هر څه یې کتلي و بس وروسته خبره راغله دا په موبایل باندې یوې ښځې دونه راته وژړل چې مولوي صاحب په ما دی فساد شوی دی په ګرد کور کې ما د موبایل د چا سره تعلق شو بیا مې په خوښه واده ورسره وکړي چې واده وکړي هغه خپل بچیان لري خپل یې کور دی دا اوس په ما دی فساد اوس چې مولوي صاحب نه مې هلته ټیک کېږي نه مې د پلار کله ټیک کېږي زه به څه کوم نو ما ویل تا چې په اوله ورځ دا قدم اخلي دا پوښتنه دې نه و پوښتنې سړی نه و یا نو دا چیش دی دا اسباب د غورځېدو دا اسباب د خدای د پاره سپین ږیرو مشرانو پلرو د لوڼو سره ظلمونه مه کوئ هلک به بل واده وکړي دا ستا بچي سره اور ته مه اچوه په خدای قسم که په دعوت و تبلیغ خلاصې په خدای قسم که په جهاد خلاصې په خدای قسم که د مسجد په امامت خلاصې تا به دا خیال چې زه بزرګ یم نه بزرګي به نه یې به د خدای د پاره د لوڼو څه پوښتنه کوئ چې زوی ستا څنګه خوښه ده زه څه چم وکړم بیا خاص کر الکوانو پر موبایلانو ښځو ته دوکې مور کوئ د مور د پلار چې هغه برکتمنه نکاح وه هغه ستا په موبایل هلک راغلی موبایل د نکاح ترتیب جوړ کړی و ته به دی وکړې زما نکاح مال نه غلط کار خو نه کوم ویا نو دا زه څه وکړم دا په شریعت کې دوی د شریعت پر دا ځای په یاد وه شریعت مه یادوه یاره شیطان یاد کړه شیطان و زما استاذ هغه شیطان دی زما نفس دی خدای و رسول مه یادوه دومره په بې عزتۍ باندې نتیجه یې څه شوله نتیجه یې دا شوله ومن رغب عن سنتي فلیس مني زما د سنتو څخه اعراض کوئ زما د سنت ډېر داسې ستا عزیزانو یو سړی چاته مرکه وکړي هغه وایي یار ته زما کف نه زما د قوم زما د خاندان نه دا لکه یو سړی و هغه د چا سره د نکاح ترتیب جوړ کړی بیا هغو مات د خدای روی ونیوی بیا مال رالو دا مال یې دا نسي کېدلی ته ستا مخ وګوره هغه خاندان و قوم وګوره یا دا د مولوي صاحب که 10 لکه غواړي که 50 مال یار هغه انجلۍ وزې نه کوم دا څوک دی څه کومې خوا ما ته وایي مولوي صاحب
زبا ورسم د دې د کور مخ ته به ټکان او دای ټپه ولاړه ده نو خیر بیا هغه سلسله مې ور ختمه کړه بیا یې ماته ورځ غټ میسج لیکلی مولوي صاحب ته ما نه پېژنې زه ډېر ضدي قوم یم موږ ډېر غښتلي خلک یو پرېږدي والله کړم یا سبحان الله سبحان الله ته دونه په حرامو کې غیرتمن یې نو زه په حلالو کې څو غیرتمن صحیح سلو دا بنیادي وجه سوه زموږ د چی شي زموږ نو ایو هلک راته وایي بیا خلک تعویض ماویز وکړي هلک راته وایي مولوي صاحب یو چا سره پیر صاحب سره پرخشه کړي د ورځې ماته 2,000 روپۍ راکولې ښه نو بیا ورپسې ګرځېدم داسې خروټ آباد له ولاړ شه داسې سرې غوړګۍ له ولاړ شه د غره لمنو پرایدرو دا چش دي ول هلته به راولاړ شو پایدرو کې به تعویضونه پټول بیا به خلک رالو ول و ته ورسه وګوره خو پلاني ایدره کې تا تعویض څنګه تعویض دی ویل د خدای دپاره مه کوئ د خدای دپاره مه کوئ څو رښتیا درته ووایم د خدای دپاره مه کوئ ځوانانو کوم پر موبایل د نکاح ترتیب برابر کړی دی قسم په خدای کې برکت کې د خدای او د رسول لاره کې که زموږ خوندو لوڼو دا ترتیب کړی دی والله که د عزت ګوله وخورې د عزت ومن رغب عن سنتي فلیس مني چا چې زما د سنت څخه اعراض وکړي فلیس مني د الله رسول فرمایي دا له موږ څخه نه دی خیر عزیزانو الله رب العزت د هر چا په کور کې د چا لور د چا خور ناستې حلاله نکاح ښایسته کور خوندور کور دی الله زموږ ټولو خوندو زموږ لوڼو ته ورنصیب کړي کم ځوانان کم القان چې دي الله رب العزت د غیب څخه د حلال نکاح ترتیب برابر کړي الله دې بیا ارزي وساتي الله دې د شرمندګۍ وساتي الله دې د ازمایښت وساتي الله دې د دې حاله وساتي چې حال راسي چې دا مسله پیښه شوې ده العیاذ بالله خیر الله دې ویل اورېدل قبول منظور وګرځي الله دې د مرګ پر حال دا ټول نصیب کړي چې مرو دا ویلا اله الا الله